امادګي ونیول سوله رالو شمشیر غار ته ودرېږ زه ماز دا خپل لایټ موږ ولګو چیر دی څراغ یې چیر دی نه پاسې راوکښو یوازې سره ګرمي ده د کندهار ګرمي باو دلته شوي ولې بي نو ولې راځي ملنګ ډبره سوي دلته خو دا د یو زړې خونې دي ده اوهو ما چې واټ ورته وتړل بل کم نه کېږي ښکاره دواړه مه شوه کېږي ما بې لایټه مه پرېږدي سلامونه د قدر وړ لیدونکو اتولا زر یم تاسو ما وینئ د زرچینار یوټیوب چینل څخه نن بیا د خیره سره سهار تقریبا وختي سهار دی 9 بجې شاوخوا دې راوتلي یو ستاسو دپاره یو ډېر ښایسته ولاګ په نظر کې لرو او دا هم د ترافیک ماما ناري دي نو روان یو د کندهار یوې سرسبزه او ښایستې ولسوالۍ ته پنجوایي ته دا چې په پنجوایي کې څه کوو او څه در باندې وینو راسره اوسئ نو لیدونکو تر شیدام چوک راتیر سو اول سټاپ مو پر اسیا رستورانټ یعنی د صلحي صاحب پر ځای باندې دی دلته ناشته کوو راسره اوسئ راس السلام علیکم ستړي مسئ لیدونکو د پراټو خو مې ورته ویل تاسو راځئ چې وایي هغه اصلي سړی یعنې صلحي صاحب پیدا کړو نو ناشتې ته منتظر یو صلحي صاحب مو پیدا کړئ ناشته به وکړو د خیره سره مخ ته بیا ځو پنجوایي ته نورې خبرې به هلته کوو نو لیدونکو بالاخره د ناس غم خورو صلحي صاحب راځه دلته کښېنه وا خدای مو راول الله دې تا راولي اوس مې نو درته ویل چې صلحي صاحب که نیش درته ویلم چې نوم دې چشتي تا به د هغه راته ویل څه معنا نوم دې سهار وختي هم دی نو صلحي صاحب ته مې ماښام د شپې علیحده میسج وکړئ ما سهار درځو ناشتې ته نو دا مې نه دي ورته ویلي چې موږ پسې ځو ستاسې ولسوالۍ ته نو روان یو د خیره سره ستاسو خواته او لیدونکو ته مې ویله مال په پنجوایي کې بیا درته وایي چې دلته راغلي یو او خلکو ته څه ویل لرې د دې ځای په اړه په عامه توګه چې څه دې په زړه کې هغه ووایه دا دې خیر درکړي اول ښه راغلاست درته وایي مننه تاسو ته دا جو ښه ښایسته مېله ولري سهار وختي دې هوا څخه ښه خوند واخلئ دا هوا نو اوس ستا لخوا بهترین هوا ده نو ښه خبره دا ده چې د دوستانو سره مغسه شریکي چې دلته ځینې خلک مسافر دي ښه خوند ورکوي موږ ته څه که ډېر خوند نه کړي تکراري راته خلک خو بیخي ښه خوند ځینې اخلي بلکل موږ ته تکراري او په دوم قدم کې د سهار په طرف کې موږ د ناشتې هغه د اوسنۍ خلکو په ترتیب باندې ترتیب ورته برابر کړی دی دا ښایسته ښه مغزه لرو پراټې لرو شیدې لرو بیا د هغه څخه وروسته نور خدمات شته د ډوډۍ دوستان خبر دي د خوړو په برخه کې نو بس زه ټول دوستانو ته دا وایم چې موږ دلته ستاسو په خدمت کې ستاسو څخه مننه کوو چې دلته راځئ د ټولو کندهاریانو ټول مسافر اکثر دلته مسافر راځي د نورو ځایو څخه نو ډېر خوشحاله وي نو خدای دې ټول ملګري راولي او تاسو ته ښه ښایسته میله غواړم ښه تیتان هم پخ سوي دي الوچې هم پخ سوي دي نو انشاءالله ساعت مو تېرېږي تاوان نه کوئ الوچې چې واورم دا ځای نه مبارک د هغې سره ډېره مننه نو دا راسته سړېږي صلحي صاحب خیر نو بالاخره ناشتې کار وسو صلحي صاحب ته مو ویل چې یو ترموز شنې چای مې سره برابرې کړه هغه به راسره یوسو نو دا د ترموز اماده دی د خیره سره ځو بسم الله لیدونکو پنجوایي دورایي ته راورسېدلو بالا مو موټروان بل یو کوي دا چې څوک دی هغه به یې وارې سلا ځینې ورسره وکړو دی غواړي په کاسي کې ځان راولي که نه راولي وروره ته غواړې چې په کاسي کې راسې ها باید راسم دا استخبارات چاته حال نه وایي زه باید راسم نو زبیر کریمي زموږ هغه د هلمندیانو ورونو پر شم د کاکا زوی
او پاته سلو دغه میلان ګواکې په ده اړه لري دغه حساب کتاب ګردی په جنګ کې به نرخ معلوم کړو کریمي صاحب د دغه میلې مصرف د په غاړه اخیسته داسې کراري ویل بل یې و په هر صورت نو زه ځکه شاته راواوښتم یو څه به ازاد هم کښېنم او دوی به موټر وچلوي زه به خپلې ویډیو و دغه ستاسو سره مجلس ته هم در فارغ یم نو راسره اوسئ لیدونکو دا هم د پنجوایي ولسوالۍ حدود تقریبا شروع شوله وایي د پنجوایي ولسوالۍ ته ښه راغلاست نو ښه خو راغلو انشاءالله تعالی ښار تر شا پاته سو موږ انټر سو ولسوالۍ ته نو نن د زاهدانو په محفل کې روژې ماتې که کریمي صاحب قدرمنو لیدونکو دا هم د معیوبینو کلی یا د معیوبینو کورونه دي چې د دولت د خوا ورکول سوي دي فکر کوم هغه جامه ده بس دوی ته دغه ځای ورکول سوی دی او دلته استوګن دي دلته اوسیږي او ډریور مو پر جام په دغسې اړی په نس کې مو ورور ته جویل څه شان سره راګډوډ بالاخره د بازار څخه راووتو د پنجوایي داسې رسته طرف ته لار کښته سوې ده که پورته سوې ده البته ځکه لوړه ده نو روان یو شمشیر غار ته د خیره سره نو شمشیر غار به را سره وګورئ خوند به ځکه وکړي چې موږ هم تر اوسه نه دی لیدلی او تاسو کې چې چا نه یې لیدلی هغه بیا هم وویني او چې چا لیدلی دی هغو خو نه دی لیدلی دی نو لیدونکو دلته دا دی د پنجوایي دا کوم ځای دی ځای پنجوایي دی او دا ځای څه نومیږي د شمشیر غار لار ښه شمشیر غار ته څیرمه دلته کشنیان راباندې پېښ شوله یو کشنی بل ته وایي دا هغې دی په فلمونو کې چې فلمان جوړوي پوه شولې ته ودرېږه نو دغه ځوان بل ته وایي په هغه فلمو کې چې فلمونه جوړوي نو کوم فلم دې په یاد دی کوم فلم دې کتلی دی دی چې تا ته وایي ما شل کسه تا راایستلي دي چې ما شل کسه موټر ویلي دي ښه د شل کسه چې په موټر ولي چې یو دې خواته روان بل لیدونکو بس په لاره کې مو دغه ځای ولیدی خوند یې راکړي نو چې ځای خوند درکړي هلته به تاکېږي هلته به وګورو هغه دې ځوانان هم ناست دي وربسو راسې خطرناک سیم خادار غوړېدلی دي دلته لیدونکو هغه منال ته جوړه ده دلته رالو کښېنستلو دې ته پوښتنه مو وکړه دا د بدوان سیمه ورته وایي نو دغه ځوانه سره زما د سین ځوان دی خو نو دا چې په ولسوالۍ کې دی داسې دغه معلومیږي دا چې اوس په ښار کې وایي سم دم هلکی به معلومېدلی خیر په هر صورت اول نوم راته ووایه ملګری حمیدالله ماشاءالله حمیدالله جان د دغه بدوان د کلي یاست که د لې په دا باغ کې کار مار کې یا د دغه کلي ښه دلته دا د چش باغ دی دلته خو اوس انځر نږدې معلومیږي او د انګورو تاکان دي توت دي خورا شوقي ځای دی شاته دا باغ ده دغه د باغچه ده د انارو باغچه ده نو هره درخته پکې شته په دې کې ښه دا داسې کوچنی دغه ځای دی غټ باغ نه دی یا غټ باغ دی ښه یا غټ باغ انار دي انځر دي دغه پلم و ګرنګیچ و ما دغه درخت ته وکتل سړي دا چیش دي داسې سره سره کوچني وکې الوچه و دا شان ګرده دغه چیش دي دا الوچه ده دا سره الوچه ده
سره الوچه ما یو خو دغه د سنتروزا چې ورته وایي یا ګرینګیچ دا یوه سپینه دغه دا شنې ده و یوه سره ده دا بیا خوږي و دا هم چې پخه سي بره خوږېږي ښه و دا نو پخېږي نو لیدونکو سړی د کیمرې د مخه سم ګډو ښه بانډار یې کوي اوس داسې در سام لاندې سو څه ویل غواړې د دولت یا عامو خلکو ته د خپل باغ د دې په اړه د خپل ژوند په اړه نو چې یو دوایي پیدا سي چې مثال د دا باغ دپاره یو دوایي پیدا سي چې یا یو مرض ونه کړي یا یو د شی چیش سره په تکلیف یاست والله خو شوتک وي مثال یو چینجی کې دا شان چې یو دوایي پیدا سي د حکومت خاصه یو خو د دولت ته خاصه یو د په ښار کې سته مثلا دواوي د غازرجي بابا دی یا مثلا نور ځایونه چې دې ته ځانګړي سوي دغه دواوي چې تاسو راوړي استعمالوي هغه رقم دي چې هغه دوی درته وایي که مازې کار کوي د غونې ښه و هغه هم د غونې کار کوي اوس مو یو 10 ورځې کېږي چې په پاشلې مو داسې یو وارې پر پاشل کېږي دغه پورې در اصیله پورې یا نو کاته ډېر زور کوي باید 2 ګشته یا داسې باندې پاشو یا 3 ګشته ښه دلته په پنجوایي کې د چیش باغونه ډېر دي انګور ډېر دي انار ډېر دي انګور ډېر دي د انګور باغونه ډېر دي دې بدوان کې د انار دي دلته د انګور ښه د دې ځای انار به دغه یي که د ارغنداو یا د ارغسان یا د ارغنداو انار پر دې ځای بیت ښه دا نو واحد سړی دی چې د خپلې ولسوالۍ تر انارو یې د بل ځای در ښه وبلل که نه د ارغنداو ملګري ما پوښتلي دي وایي د ارغنداو انار تر ګردو نامیان دي د ارغسان دا وپوښتې وایي یا د ارغسان دا زموږ د ولسوالۍ دا وایي ښه دي خو دا سړی صادقه دی هغه وایي نو دغه دي هغه پر بیج هم نو چې د اوس د انګور بیا د دې منځ کې ده پرسند پر ارغنداو باندې و دا د پنجوایي د ولسوالۍ و د جړۍ د ولسوالۍ بالکل یو پر هغه دي خاطره را سره شریکه خاطره بنو د باغو اړوند یا د هغسې د عام ژوند اړوند خوږه یې که ترخه خاطره یې والله که داسې خاطره خو نو نه لرو چې سره شریکه یې کړو چې ژوند ګرد خاطره نو لیدونکو دا و حمیدالله جان او چای سره کورا کړه دغه حاجي صاحب چې دی حاجي صاحب خبرې اول زه مرکه نه کوم دی ورته جوړ دی اوس بیا بېرته ده ته ورښیي خبرې د غواوو څنګه مسله ده غواوې خو نو داسې طبخ پیدا سوی دی طبخ چې شتي مریضي دی ورکم مریضي به پیدا سوی ده نو بالا د حیوانان یا وژني یا دا رقم یې کوي نو بالا نو هغه دوایي غواړي نو بالا د چا د پاته سي د چا د مړي سي نو د دې چاره چې شته داسې ژر سړی په پوهېږي که چې ضعیف یې کې بیا دغه کېږي و نو د پښو یې واچوي بره د ولاړ واچوي بره نو نسي ولاړېدلی بره کله انسان چې مریض سي دا رقم نو خلکو ته څه کول پکار دي دا د چیش څه پیښیږي د چیش څه باید وساتي حیوانات نو په دغه پسرلي کې دا مرض بس پیدا کېږي نو بیا هم یو دوایي موایي وختي سره برابره سي بره دونه زور نه پکوي نو کم کسان چې غواوې لري او مالونه لري دغه ویډیو وګوري باید امادګي ونیسئ طبخ ورته وایي طبخ مریضي ګډه ده نو اول دې مو خدای حیوانان ځینې وساتي خو بیا هم که پاخته کېږي تاسې باید ورته اماده یاست ځای دی بهترین ځای دی چې راځئ یو پلیټر یا د 5 کسو اضافه شان باید درسره وي ځکه چې دلته کوربه هم برخه راسره اخلي نو نور د سارا خلک اخلاصمند خلک دي ښه خلک دي او دا ډېر منظرې ځای دی د بل وخت لپاره موږ ته تجربه شوه که چېرې د ملګرو سره راوتلو نو به دا ځای ته راځو ځکه چې هم اوبه شته هم ښه طبیعي باغچې و توت و الوچه و هر څه مطلب پر پیدا کېږي نو راسره اوسئ مخته به ځو لیدونکو بالاخره دغه سپین ږیرو او دغه ځوانانو سره مو مجلس وکړ چای مو سره وڅښلې او چې راولاړېدلو تر ډېره ځایه رالو وروسته م پام سو هغه زموږ د مایکو کوچنۍ دستګاه نه وه نو څه سوه بېرته چې ورغلو هغه ځای ته نو ښه داسې 15 دقیقې په اوبو کې تېرې کړې وې اوس مو دلته په موټر کې لمر ته کښېښول
خدای دې وکړي چې وچه سي او بیرته چالانه سي. نو اوس د اواز دپاره یا د غږ دپاره د موبایل کار اخلو او پاتې سو دا چې دی د شمشېرغار پارکینګ دی. نو یو 14-15 ځای لیکلی دی د شمشېرغار پارکینګ. نور به نو وایي پر پښو ځئ دا چې څونه لار ده راسره اوسئ. نو لیدونکو والا داسې پر توکل روان یو نو چیرې به غارې چیرې به غارې. دلته خو دا د یو زړې خونې دي ده. اوهو چوپرکان نه وه توتکۍ وه بیا بیروله. یا دا کوټه ده اوغه دې مخامخ کلکینان دي ښه په پخو خښتو پوښل سوې کوټه ده. پوه شوئ یا څه کوم چې ورته کېږم راځئ شی مهم ونه خورئ. شمشېرغار تعقیب کړو چې چیرې دی. یا دا خو د اوبو لار ده طبله. ها هو دی غار هو نه دی هغه یې بولم هو هغه مخامخ اشلای کې دې په لار ورته کېږي نو لیدونکو موږ یو څه مخته راغلي وو. دا ځوان را سره اوس په لار راوښي او هغه د پښو ځایونه ستا طبله تاسې اوس ولیدل مخامخ ستا مخامخه طبله و زه خو هماغه دی. نو لیدونکو دا د یو څه ښه ډېر لوړ راوختو لاندې کلی دی دا شینګیا ده او لا روان یو نو پاسې راوکښو یوه د سره ګرمي ده د کندهار ګرمي بیا د غرو ګرمي بیا نو لمر سي پسې والا نو روان یو. څنګه سوې بېخکي سوې اوبه مو هم نه راوه. سپر سټور راځه اوس ته نږدې. ها هغه نو خو موږ حاله نه لرو لیدونکو تر نیمایي پورې راختلي یو یو څه رالږ چې پاته ده لار. نو بیرته هغه کیسه ده لیدونکو چې نه پسې راوکېږ دغه منظره وښکاره. نو بس دغه پنجوایي ده او دا موږ چې ناست یو دا غر دی او اوس والا ولاړېږو ولاړ دي چم کوو نو کوم پر لارې بل سټاپ وکړي کوم ونه کړي یار نه دی هوا ځو دا ټارګېټوو ټارګېټ نشانه پرې والا لیدونکو دغه لار ده دلته هلته خلک راټول سپین ږیري ول د موټر ول د موټر لار نشته ښه موږ شروع وروره د موټر لار به یې هغه ولا که د پښو لار راسته ملګرو داسې کار دی ما نن داسې چوټ ورته په پښو کړه بله کمال نه کېږي او دوی هغه دي راسره روان دي هو
ما چوټ ورته وتړل بل کم نه کېږي. نو لیدونکو امادګي ونیول سوله رالو شمشیر غار ته. دا شمشیر غار دی بیا به د لرې هم د ښکاره کړو. دا کوچنیان تاکېږي او خېږي داسې پکښې مختلي دغه سور کوچنی نه درښیم دغه نور کوچنیان درښیم. پاتې سو دغه ځوان دا بیا پر لمر باندې د دې خوا ته راست چې ور سم دې ښکاره کړه. سګرېټ شاته ونیسه پروا نه کړي. لیدونکو دغه مو تیز لایټونه راواخیستل او دوی ته ډېره طریقه ده. د دغه ځوان په مرسته رالو تر دې ځایه. دا لایټونه مې راواخیستل او مې ولګو دا په رڼا کې لا داسې تیز وي. نو هلته به وګورو چې تاثیر کوي که نه کوي. درځه رڼې مو راخیستې دي او اوس ورځو وایي ډېر خر بوی دی. نو داسې وکړو وره به ورسو راځئ راکړو. ما پر خیاط 100 باندې دي بیا دې واخلي. بخش به راته کوئ. اکرا پل کی ما وصیت پاتې دی. اوهو په صحیح معنا یخ دی لیدونکو. داسې یخ ځای دی چې شته زرکې دا دی وای زرکې وای زرکې هم سته زرکې مخته ته د مخه څه نو دا د پیرانان تاج محل بل مو لګو ولګو څراغ ولګو درځه وځه زب یا موږ یو لایټ موږ اخلو یو تس کټ دی راځه نه غواړي کټ درځئ ما درېږي هوا درېږي زه ما دا خپل لایټ موږ ولګو چیر دی څراغ یې چیر دی دا دی شاته وګوره لیدونکو هلته ډبرې دي داسې بریښه کشنې کشنې لکه غمیان. تاسو راځئ هغه هم راسره وګورئ. سمن دغه نه دی خو دا واخته راکړه دا ماته هغه ژاړي هغه مشهور واچو ته څه شته زوی ولې ژاړې بیریږې ځه ولاړ شه وزغله اوس خو لا دغه ځای دی نږدې دی ځه وزغله شابش هله چې بیریږې ولاړ شه درځئ ده بسم الله کوم دي غمیان ته دی که زوی او بریښي خو دا دودان دي دلته ورونه بل سوي دي او دا د شتاګو یو شتغې دي شی حتمن سته و خو دلته ورونه بل سوي دي په دودانو تور دي درځئ زوی مه درېږي په لار کې درځئ شاباس لیدونکو موږ تل هڅه کوو ښه چې تاسو ته داسې ځایونه په نښه که څه هم ځینې خطرات د ځان سره لري خو موږ دا خطر مطر ته بیا وروسته حساب کو درځئ زوی نو کم وده دا ځای وښکاره کړو کم اوهو څراغ ور واچو لاندې بالا د هغه څراغ دی بالا نو نور دوه غټ څراغان دي د هغه ټلیفون فلش مړ که بر سم راځي د څراغ بالا اوس څنګه سو اوس نه پرسېږه اوس څه ګزاره یې وکړه درځئ هغه لار ښکاره کړه داسې شوه کېږي ته در شواسئ ته شواسه زبیر ته شواسه موږ به دا لار ښکاره کړو دواړه مه شوه کېږئ ما بې لایټه مه پرېږدئ اینه درځئ بسم الله دا دی شمشیر غار
لیدونکو یوه یادونه باید وکړم د دې د پنجوایي، البته د مکمل پنجوایي خو نو معنا 5 رودونه دي. نو 5 رودو څخه 3 اوس موجود دي چې 2 ورک دي او پاته سو تقریبا څه د پاسه 4000 کاله تاریخ د دې داسې ښه واضح او په ثبوت رسېدلی پروت دی. چشتی زوی ده؟ ها؟ دا ډبره ده؟ څراغ ور واچوئ. دلته دغه پوهات هم شته چې دلته ډبره ملنګ سوی دي که څه سوی دي؟ ملنګ ډبره سوی. وده ونیا که یا ملنګ معلومیږي یا ډبره. اوس خو زموږ سره لار ورکه شوه ولا که نه معلومیږي. څراغ واچوئ شاوخوا نو توره دربه ده دغسې. یو بل غماز هم دغه دی. کومه دی؟ چش دی؟ غماز تاریخي شی دی دا. دا 4000 هغه لاره چې موږ راغلي هغه نه معلومیږي. بل بلا ختم شو. نادي ختم رو رګردک. دوباره څنګه چاند لري دغه مرکب کړه او کابل کې وزارت تر عجبه قیامت ورځ پر به داسې یخ پروته د چی شار خلاص. اخواته کرامت ښکاره کېږي ما سر خلاصېږي د پیرانانو په منځ کې ګرځي ودا کار نه کوي بالا ویله ګوروره نه کوي کار ها کابل دانه دا کرامت په ښکاره کېږي چې مونته کرامت شا وده زه نزغلی مغزاریږي برناک او دا نیټ 5G دی نیټ 7G سو دلته نیټ لکه د جاپان د نور د جسو بس د چین د لس جی ته ورسېږي درځي دی بیان دی بوی نو داسې بوی دی ښه د کوبکو و عود و ګرد شرمولی دی. مکس دی څراغ پر واچو بو دلته شوي ژاړي بیریږي ولې بي نو ولې راځي ماما وده رجزه درسم وده راسه دلته راسه وبچیر دی دی دغه مرګري چې را سره دی وای خلک وای دلته وبو دي دیم نه دی مطمئنه شه نور لیدونکو دغه شمشیرغار دی داسې غټ بالا نو هرې خواته غارونه دي که زما اواز درځي د دې ځای خلک دلته داسې ګمان کوي داسې وایي چې د دې یو سر دلته دی او بل سره په هندوستان کې راوتلی دی دا افوا ده داسې چې وکې خو بیخي لکه دا ډبرې مه غورځه پر سر مشلي جیب ته واچوه ده ته راسه لکه لاله راسه ته راسه دلته راسه او هم دا ډبرې مه غورځول په پښتو نه پوهېږې دا بېرته عجبه ښه د ناستې ځایونه دي هغه مخامخ څراغ ور واچو دا نو یاره پسې ما ناست مې سترګې کښنیان دي دا مې نو لسم وار دي چې ورته ډبرې مه غورځوئ هر سړی دا ډبرې غورځوي نو بالاخره لیدونکو څراغ زما لاس ته رالی او دا دی شمشیرغار بس دغه چوپرکان دي او موږ یو او شمشیرغار دی او دا دی صحیح معنا نفستنګي ځای دی شونډان وچ خونې را باندې راماتي ستړي ستومانه
نو په دا حالت تاسو یوټیوب نه کې سبسکرایب نو څه وخت به سبسکرایب کوئ یاره ستا ورځئ بېرته در کاټ راځه د مخه سه هغه دی هغه ولاړې دور د مخه سه بالا ولاکه ګام لا واخ والا که صوفي راځه نو بیا داسې نه چې څراغ دې کار پرېږدي هلو چیش والا دی بالا ټوخیان سوله دوړې سوې نو بېرته وځو درځئ دا کوچنیانو ته معلومه ده ای ملګرو په ولاکه لاره معلومېږي مسیس روان لیدونکو یوه لایټ خو کار پرېښوی اوس موږ د وتو لار راته ورکه ده په تهرانان کې اوس هم نه لرم او زه هم ولاړه یاره ګمان نه کوم چې تاسو دې پر سمه لار روان یاست تهرانان کارونه چپا دي چپا یا دا اوس موږ دا که د هندوستان ملګرو که په هندوستان کې راووتلو څه به ګټه را سره شریک یاست هلته تجارت شروع شیرغار سندوق یا پر دې لار موږ نه یو راغلي یا دا لار بیخي ولاکه ده دا هم ولاکه ده نو هذه بېرته رالې بل څه شمشیره موږ څه لار راکه شوه وروره وایم هم لاره څه ورکه علم نه وي چې وزرونه کړي کوم خطر ده لاړ شي دا که وروره به پر ما ته لاړ شي دا کوچنیان ژاړي اوبه دې پیدا کړه وید تو درځه لاره پیدا که اوس لار پیدا که لار پیدا که ما پکښې راولې وروره داسې په پیرانانو کې څه واسطه نه لرو دلته راغلي ورک ته به موږ ته ولاګ راوړي راځه دغه هلته به د باندې سره وکړو او دا به زم سم پاک چې نه وي اوس چې ځو لار وتلو لار ته مې ځه د مخ دغه لار وه دا یو مازې لاس داسې دغه نه خو دغه لاره نشي راغلی ځه ملګرو دغه ځوان د دغه ځای تهرانۍ او البته د دغه ځای مسؤل دی رئیس دی ما زوی ژاړه مه پر چی ژاړې ژاړه مه زوی درځه د مخه سه یا نه داسې ژر هېڅ شی نه کېږي درځئ خیر و خیرات دی سله به نسم در قدر راځه درځئ ها درځئ او دغه لاره موږ ته خاطر درځئ دا کاسې ګیله به نه کوئ د پښو پر ځای مې سر پکښې راوستلی د سر پر ځای پښې دي هغه لکه کرت داسې ډبرې دي ملګرو دی وایي غمیان نو لیدونکو شمشیرغار مو راسره ولیدی د هغه څخه راتاسولو کشنیانو لا زما سره راتاسو موږ دوی یو ځای راتاسو یو څه در دوی چابک و در نور چې یو څه په وزن یې زیات دی یو څه در موږ پهلوانان دي هغه هغه دي پاته دي هغه دي را روان دي ودرېږه نه بیا ووینئ اوس زه درته را زوم کړم دوی دغه را روان دي اولانو د ټلیفونه زوم هم بلا دغونه دی دا دی دا چې لیرې کې دغونه لیرې جا هغه دي را روان هغه دی را تاسولو
الله به ځو راسره اوسئ چې بل کوم ځای ته ځو راپسې سئ مازې آیا دې بېرته لاندې را تاسو اوس به ولاړ مخ لانده کړو داسې ټیټه ګرمي وه ځای دی اوبه بهیږي لیلا پکښې لمبیږي په سرو سالو کې څنګه سوې تا ته وایم ولا شو سولو داس داس بوتل از بلوار توبه ته څنګه سوې ما ته وه تا چې بار سړی په ما کار لري زبیر کریمي دی موږ اول دی پټوي نه مو راوستي په ویډیو کې په ځینو موارد محدودیتونو خاطر نو اوس په ویډیو کې په دې خاطر راوستي ما ول د دې خواج ښار ته ورسېدو بلا سلام بند و ورته چې بل ځای ودرېږي زه مړ شم چرغار ته راوست لیدونکو رالو مایک مو راواخیستی نو ډېر مو طبیعت په خراب و هغه دستګاه و نو نه چلنېدله والله مو امید ځینې وختې نو به د هغسې مړل ثبت وکړو هغه ولا ولګېدی تاسې وینئ شمشېرغار ته ورغللو نو دغه هغه برکت خو بلا دی ولګېدی مایکونه بېرته سم سو نور موږ تاسې بېرته یو دا دی د لمر ته مې یخ پوره نیم چارج ور ختم کړی دی نو چې څونه زور یې شی کړی دی اوس زه د باغ او خواته لیدونکي بل خسته سوي لیدونکو د شمشېرغار په خیر رالو بیرته بازار ته د پنجوایي راووتو د شریخ البته اوغه دی شریخ ښه د شریخ تر دوکان تېر سوي وو بیرته راوګرځېدلو اوس ځو یو ځای دلته موټروان ماما ته معلوم دی نو شریخ خورو اتې به نو بیا مخ ته ځو د خیره سره اوس م بیرته ونه رسئ وروره در نو کڅوړه کې هغه دي ګیلاسونه په سیټ په شا کې دي لاندې راسئ دورې راسئ چې لمر راوځي سلام علیکم ستړي مه سئ ستړي مه سئ شکر دی راسئ لیدونکو چې دغه وخورو شریخ وخورو لیدونکو د شریخ دوکان ته هم د راوستو اوس د شریخ په دوکان کې ناست دی چای څښي وایي زه شریخ نه خورم نو دی به چای وڅښي او موږ به شریخ وخورو ته زه یې وګورم پیدا دې کوي پیدا دې کوي و چرګ مې پیدا کړي دا خو نه معنا کاناډایي چرګان دي لیدونکو دا دغه د پنجوایي ښار دی پکښې ګرځو دغه ګرده ملګري دي داسې راته ګوري لکه شناخته چې دي دغه نو ګرده مختلف نه و شناخته خو جې وروره نو ناکې په تا راټول یا ناکې کارونه خو موږ څه نه کوو ویې پېژندلم په دغه راباندې راټول نو لیدونکو یو څه تږي شوم موږ بیا د غازي شان نه څښو تاسې هم مه څښئ تاواني دي نو دغه بېله ګازو شان څښو هلته مو شریخ وخوړی هغه یې ستونی نور را یخ کړي نور یې تږي کړو تاسو څنګه یاست موږ بیخي شکر دا خو د ګاز والا د خبر څخه خوشکې درته کوي دا ګازي شیان چې جوړوي ښه انو ویې څښئ ملګرو قربان نو لیدونکو دا موږ یو او د شاوخوا چې تاسې وینئ ښه شینګیا دا د پنجوایي ولسوالي زنګاوات کلی دی و زنګاوات کلی دی او دا دي د زنګاوات باغو ته راورسېدلو دا دي لیدونکو وایي ځوانان په خدمت ښه ایسي د دواړو غوټې ور په شا کړې ما یوازې دا دوه شیان راواخیستل یخی وو یخ شیان نو ما زه به عکاسي وکړمه تاسې ځوانان یاست په خدمت ښه ایسي او دا دي انګور دا یې باغونه دي او دا دي وایي پر غوره راغلي دي توجه تاسې ته د ښکاره کړه دا انګور دي دا به بیا د خیره یې وخت پاخه یو 2 میاشتې وروسته به بلا پاخه سي او یو 2 میاشتې وروسته به بلا دا هم پاخه بلا به بیا د خیر انګور ته پسې راځو بلا مازې را سره اوسې اوس به یې
هغه کشمش خانه ده زړه بزګر کور دی باغوانه مستي سته داسې کار دی او اولاد څونه چابک دی شمشېرغار داسې کلکه مخته کړو په دغه غرو کې وختو داسې دم ځکه ولاکه سفر راته معلومېږي هو تاند د چغوکو اوازونه تالاب سته؟ د تالاب اوسته د لمبېدو دپاره هره به یو څه پسې ولمبېږو دا ګرمۍ کې انسان خولې کوي والا دا یو روان شام را ورسوله الله دا دې ښه ښایسته د منظره ځای دی او دغه ځای مازدګري ښه خوند کوي دا چمنی د شپې ووله هغه د لمبېدو اواز دی نو زه به دا یخی و شیان کښېږدمه یا نور شیان یې م راورسول الله به میده میده ورسو دا یو اواز دی دغه د چیش ته وایي تالاب یې بولي باوړۍ یې بولي هر شی چې یې ګولي دا د لمبېدو دپاره یو کوچنی حوض دی الله دلته اوبه را روان دي دلته بیرته تازه تازه وځي پسې نو ښه صافې اوبه د لمبېدو دپاره الله داسې پسې روانې دي ځي په دا باغو کې به الله باغونه په اوبېږي داسې دی الله دغه شینګیا ده شاوخوا چې سترګې دې دید کوي شاوخوا باغونه دي انار هم دا دي پر ګل دي شیده وینئ الله لکه مینا ورېښتا مې لانده شوه ځه ور وغورځه داسې یخې اوبه دي په دا سره ګرمي کې نږدې که کیمره دغه دی کمه دی ښه لاندې هوا شوی دی اواز شوی دی که نه چې اوس مې داسې کړي وای در ګلبدین نایب مې در اړوله خو همداسې ښویېږم ور وغورځه دا پښې مې یخ شوې هغه داسې یخی شوه پښې مې هغه د شمشېرغار هاونه وختل توشونه چې په پښې کې وه په پښو کې هغه دا یخ اوبه وایستله وڅا یې کړلو نو داسې لږ غټ وایي داسې دغه د سپین بې شکه دی ما خو بیا اوبازي زده د اوبه مې نه ډوبوي دی ور پرې وه دا پرتوګ هوا وباسم اصل ته ولاړ دا خو بیانې دي دا خو نور دود دی یخې نو دا دی داسې یخې داسې فکر نسي کولی الله دا یخې دي دا یې دویم نه کېږي ځای پر ځای ناست نو لمبېږو یخې دي وره دلته بیا بېرته دغه اوبه وځي اخرینې اوبه بېرته وځي بېرته وځي نیکس منډېورې دي صحیح معنا یخې دي داسې خوند کوي ګورې بعد برابر ټیک کاله ما بل طلا ته دا به فر پر پاکم دغه دا څه و برابر دا څه خوند ولا په دا ځوانه وی وایم په دا ځوانه ځواني نه په دا سره ګرمي کې مو یخ وسو څه ګرمي ده چې دا اوس پر مځکه ودرېږي د سړي پښې سوځي او ولا ما یخ وسو داسې ټیټ یخې اوبه وې بدن یې راټکور کړي بلا به اشپزي را شروع کړو ډوډۍ وخت دغه رقم خواپاکي کار شروع دی ښه هغه زما پټو سرخان پیالې میالې ګرد او دا او د سارا د خلکو میلمه پالنه ده ښه دغه کولر یې ولاړې د دوکانه سه د بازاره سه نوی کولر راوړي او پاتې سولو دغه ځوان راوړي نور الله معصوم او پاتې سو زبیر احمد کریمي معصوم دلنواز او بل خیرخوا او اول ته چې د اوس اشپزي شروع کېږي د خیره سره ته شیان ټول که
زه به زبیر ته زمزمه وکړم نو کیمره راواړو کیمره داسې راواړو لږ داسې نه نو زبیره د استاد ناشناس یو سندره درته یوه مصري درته وایم په دواړو لاسو مې نیولې ستا لمن محبوبه او په دواړو لاسو محبوبه په دواړو لاسو مې نیولې ستا لمن محبوبه او په دواړو لاسو محبوبه منګول مې ستا پر لمن کښېښود وطن مې ټوله جان تا ته در پرېښود منګول مې ستا پر لمن کښېښود وطن مې ټوله جان تا ته در پرېښود وطن مې ټوله جان تا ته در پرېښود تا بیا د پاسه امر وکئ د کشتن محبوبه او په دواړو لاسو محبوبه په دواړو لاسو مې نیولې ستا لمن محبوبه او په دواړو لاسو محبوبه بالا مې نه دي زده نو لیدونکو ما ته زنګ را روان دی د رحمت او دغه دی څه ورته وایي دیګ هم پر تیارېدو سو زموږ او بل نورالله خان ولاړی وایي ما بیا کور وریجې پخ کړي دي نو یو د وریجو دیګ د کور د خوا را روان دی یو دیګ د لې پوخ سو نور نو بالا استرخانه ورو او تعرض پر کوو د خیر سره فضل باغوان فضل باغوان او وی څه وایي اواز یوارې ولمبېدلو و یا دا اواز خیرنو اوبه یې ځینې ایله کړلې اوس دی کوچنیان ور لوېدلي دي پاکوي یې کې پاک کړي ووایي د دې بعد بیا یو غوټه بیا پسې و د خیر سره دی وایي موږ نه وو غوټه والا بس ګرانو لیدونکو دسترخوان هوار سو او موږ به وخورو ډوډۍ بجې هم دي تقریبا پاو کم 3 شاوخوا یعنې ښه ناوخته دی ډوډۍ به وخورو او نور به د لې رخصت سره واخلو د اوس دپاره چې بیا ستاسې په خدمت کې د یو ښایسته ولاګ د یو ښایسته خپرونې سره حاضرېږو تاسې هم پر خدای سپارو زموږ هم د خدای په امان دغه څه چې مو تیار کړي دي دا وښکاره که